یورانیم د تناوبي جدول یو له کیمیاوي عناصرو څخه دی چې سمبول یې یو او اتمي شمېره یې 2 ده. یورانیم چې یو دروند زهرجن فلزاتیک راډیو اکټیو او ځلانده عنصر دی د سپینو زرو سپین رنګ لري. د اکسایډونو په ګروپ پورې اړه لري چې اتومي وسلو او د سونګ لپاره کارول کیږي. یورانیم معمولا په ډبرو، خاورو، اوبو، نباتاتو او حیواناتو کې په ډیره کمه اندازه موندل کیږي. په افغانستان کې د یورانیمو کانونه د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې موقعیت لري. د میګا ماټیک ډبرو د جوړښت سیستم او د نړۍ د نورو برخو سره د خانشین کان ورته ځانګړتیاوې په ګوته کوي چې منرالونه لکه بیرایټ، فلورایټ، نپیلین او نادره عناصر لکه نابیوم، ټانټیلوم او یورانیم په دغه شرایطو کې رامنځته کیږي. د هلمند ولایت د خانشین په سیمه کې د ناسا د نوي اټکل له مخې د فاسفورس، یورانیم او توریم ترڅنګ 1.4 میلیونه میټریک ټنه نایوبیم زیرمې هم شته. د پروان ولایت سیاګرد په پرنجل ولسوالۍ کې د یورانیم نوري زیرمې هم شته. د 1984 کال د سروې له مخې چې د روسیې د کانونو د سروې د مشر انجینر لخوا ترسره شوې د هرات ولایت د خواجه رواش او میرداود غرونو په ترکیب کې یو شمېر یورانیم لیدل شوي دي، خو د نړیوالو چارواکو څېړنې او کتنې تر اوسه نه دي ترسره شوې.